جعفریا په خیر راځي څنګه چا او خو مې راغلی د بشرا رور راغی سلام علیکم څنګه یې ښه څنګه چا ته رسټونه کول دا خو مې چې کوم دي دا کسان د جانو او هغوی ته مې چې ما یې راشي ولغه منیاری وایسه څنګه خور دې خوشحاله ده د څه ساعتونه دی ورته کول د مور د واده رسو ستا دې خوراکه څه محبت بشرا که نه بشرا خو په بل چا میینه ده څه مطلب هغه وایي زه نه کوم دسه د ده دا غاښونه اوږده دي وایي دا بیا چکونه لګوي خلکو نه غوښې رانیسي چا سره مینه ده هغه جانو دی کوڅه دی مال یې خو نوم نه راځي خو پلی ورته کوي ډېره غټه پلی ورته کوي ظالمه ته ولې څه ورکړي نه اوس کور ده که بار ده اوس کور کې ناسته ده غزان ما زړه جانو خو بلې بیډي ما په جانو پسې وتښتېده که څه شوې ولګه جعفریا لاړله بس دا خو داسې ښځې دي دا د پیسو ښځې دي راسپین شه خدای دې د دې قرآن کې کار یې راله وکړه دا دوو غاښونو نه علاوه څه ورکړي خدای دې غرقه چې وی تا سره به اوسېده بشرا ظلم دې وکړه چې ته دې حرامې ته تلې نو زما یې څه کول په ما دې خرڅې ولې کړې ستا په ګیلاس دی زما په ګیلاس نشته دی تپوس به د بشرا نه وکړي ما ته یې ویل دغه ما یې پکې سوره راکړې بس داسې کار به وکړو د بشرا یو بله خور دا بدله وکړو څه نوم یې نوم خو نه راځي خو ښه خوندره ده تا خور ده نو ته او که نه نوم یې دغه دی زرکه صحیح ده دا د انشاءالله بشرا نه کشته دا به درکړو لویس ښی ده منه ته څه کوې بس صحیح ده امکې له دې وکړو امکې له به وکړو خو کوپله یې وکړه او دا خو یې بله مو ګټو علي شامور هلکان توجه جانو جنې دې بوتلې ده بس مسله دا خو بل پنشمنټ هم د باندې داسې به کې زمونږ ورور دلته ناست دی ورګه ایم کې په جذبه کې راځي 39 دا جانو ناشته تپوس دې نه وکړه چې مونږ دا خبرو ډسکس کولې چې د دې ډرامې وړو سره کتې شي زنانو سره کتې شي داسې نازې به الفاظ پکې نه استعمالېږي لکه داسې بې حیایي ټوپک تمانچه دا ټي نه پکې نشته چې زمونږ واړه دې زده کړه عثمان صاحب ډاکټر سلام وکړه سلامونه وعلیکم السلام مانا څنګه دا ډېرې خبرې ما ستا دا دغه نه زده کړې ما به ستا دا دغه راچول ډېرو علي شامور پسې دې په دې ویلو دا ته پته لګي لاټین هغه اولمپس دا به د علي شامور لاټین هغه مشهور شو کنه عثماني به د علي شامور باندې دغه اوسېدونکي دغه هم د ماده ته راغلی و ټوپک مار هم درته راغلی و که نه زموږ دا کې دفتر مرضو کې او لاټین ماما ما ته لاټین ماما لاټین ماما خو بیل دی لانجما ټوپک مار هغوی بیل ګروپ دي دا لاټین ماما بیل دی زه دې پوهې کم خو خوراک که نه ته سره مې چې څومره دي دا ټول ما سره ملو شوي دي چې ټوپک مار د ما خواله راغی که نه یو دونه غټه پوزه یې وه که نه ما سره ګپ لګو ما ورته ویل تا څه حال شروع کړی دی ما ته ویل قسم په خدای صرف دې لپاره چې فحاشي ختمومه فحاشي خو اوس نوره سیوا شوه که نه ما ته ویل لاټین ماما خواله دوه وخت ډېر زیات په ټرینډینګ کې و لاټین ډېر زیات ټرینډینګ کې و کار راواچوه لاړو نو هغه دغه کار کوو شاول نه یو شاول ګاډي چلو ها او هغه وخت د هغه فالوورو 4,46,000 ته څومره فالوور وو بیا هغه مکمله کار پرېښود دا چا پلی وکړه اوس کوم په دې خړډک بدلو زه پنشمنټ کوم دا خې غونته کېله چې په واقع ما سره ګیمو لګو بیا په ما وکړه تا خو داسې لګولې تا سره دی د سره نه تا سره دی تا ګډې وړې خبرې تا سره کوي لاټین ماما خربتې نه جوړوم لکې به پې تړمه اوسو نه ماتې که بسې به خیر دی نه لاټین ماما خیر دی دا دغه کو که نه وي دا ټول وي ما به ډېر زیات مینهوال دي ښه زما مینهوال هم شته دا مه وایه نو به دلته چې دا یو کس ناست وي والله کې څوم کې خو هغه ما منې کو ما ورته ویل چې نه پرېږده مه کوه خیر دی هسې راشي کښېنه واده ولې کوې بشرا نو ولې واده به نه کوم زه به ټول عمر ټک ټاک کوم دې خلکو ته به دا سامانونه خېم راخلم بل څه جانو راشه داسې ساده مینه کوه بس په خبرو مینه کوه راخېم او بس بل څه کار به مې نه واده کوي بچي اولاد ژوند او دا د بچي به دې وشي خوشحالیانې به وي درځو به موږ هم
زما واره به د سنتو ما چې زما کوري یې زما بټي وي زه سار کې دا ټیم پاسه ما ها جانو سړی کار رحمت للیږم ما دې لپاره راوستو هغه خزلو کې چې پټ شي هغه کیسه ورته وکړه تا چې ډرامه کې ورکړې دا عثماني چر پسې دغه راغسته کوتا کو او چا به دا کیسو کو دا پنشمنت د پاره دی دلته راغ صرف دی د پاره ته دا لپاره مو خپل بروډ باندې قربان چم قربان چم انیا والا انیا چې تختیدلې دنیا چې تقدیري وا ثانیا به تختیدلې او کنه ما نه کوم نه کړ نه ډرامه والا ډرامې یاد صادق بھائی مایکل عثمان نه نه خو تقریبا په کال کې ار کال نه د سیمونوي د کنه صادق بھائی و مې نه د څنګه ستانیا مې نیا څه شو نیا پیدا شو کنه خپل کو ما دا موږ نیا خو نو تختید خو مړه ده او ډرامه کې تختید ډرامه کې یادو کنه وفا وعلیکم سلام وفا بادشاہ مننه ملګرو سکور ته وګوره 9000 سکور دی 10000 تقریبا څنګه راغې څنګه خو ما په خیر کې شوی وشته نشته نن انګان منګان پلانګان نشته دا بشرا د جون مقصد دوه کسان او یو ګل زماره ژوند اړوم دا مقصد نه دی دوه کسان دوه ګلان زه به درنه ډېر زر دا ټیک ټاک پرېږدم دا لکه د روجې دی ښه د خپل خبرې دي څنګه چلې یارو ښه دا د دیر دی ښه دا بای بای وي د دیر په درانه خلک د خدا په خدای په بل شي پیدا زندگی راځي مونږ خپل بیماریو ډانس وکړه ته د خیال دی اوسو اے ته ولې نه جوړې زما ګورده کې کاڼې دي روبه څنګه یو کار خبره ته خیمه زه ګور ار په خلکو ته کنه په ټیک ټاک کې ډاکټري شي زنه خیمه چې چا په ګورده کې کاڼې شګي دادی بس یو نه مو سره د پوسټکو خوري دروازه خدای غورځي کنه دی ویل کوي دی ماتي لاش په ټیک ټاک او په یوټیوب او په ډاکټرانو ته پوسټ کېږي نور څه نقصان به نه پیدا کوي لکه بس مکو ته خو ما سه ګپ شپ لره وختي پرې د مکو شپېله لا چکر شه قربان دی منکر اکی سوا تو کا شابه پنشمنټو کا قربان شه څه پنشمنټ کوم وایا دا کیسه وته د نیاو کا کنه دا څه کار شو زمنګ نیا چې کم دی زمکه د پاره په سړی باندې داوا ما سټایل کیو کا ما کا سټایل کیو کا کنه ما کا دا خو دې ته چکر شنو به کو کنه دا خو بخواله راځي نه کنه سپور تو ګورس پنشمنت دی او ما کا سټایل کې گیټ اپ کیو ما سراشه دا نو دې لپاره خو موږ به اکټینګ ته لاګو اته صرف پاخونو لگاوا دا به دا څه کارو چې عثمان سے براشي دغه مجه کم دی یو تاسو نه دا ستا پنشمنت دی کنه عثمان وی بیا عثمان باندې خو دا ورته موږ به ته بلکې لکان ګور جنې ته ډېر زیات تړونه خلکو راويشتل موږ به اکټینګ وکړو عثمان صاحب جی ته ما خپل را لیکنه تاسو ځوانه اکټینګ وکړئ بشرا په سر ته بشرا زه کوم موضوع مې مرکه کړه د دې ماز لسونم دی ما زړه نه نوم یې سره بس همدای نوم دی زما نه زړه کنه نو سړیو زما ما زړه ما تر خبره کوي کوم ته موږ خو نه دی وایله کنه نو زما زړه کنه ها زما زړه نوم دی یا بیا خبره تا سنم دې جان زړه دې کنه زما زړه الا د دې زړه پښتون معنا دا اوس موږ یاد کړه هغه یاد کو جانو یا جانو جانو خوراکه د خپل د هوته چاپري غرض کې جانو دې ایډیټر دې کنه زه او د ما دې سره پیدا شي واده مې روان دي اکثر جاسه د گیم په فایل نو سبا یو من بعد الو څنګه چلیږي کا منیاره دکانداري وای کنه ارپا همدا څه کار به سامان خو پورا راولېګا په دې را روان کار باندې کوي زموږ د بشرا واده دی بس ګوره چې یو شي پکې کم نه
ولا جانوی ته کړی دغه ما زړه خلک به هم راځي هغه لیوني به هم راځي لاټینانو څه پکې د اوښانې څه بې غیرته دي ټول به راځي انشاءالله ریکارډینګ تی نو کا جانو ریکارډینګ تی نو کا اې د نیا کیسه ده خدای هم خوشحاله که بس ما ته را روان دي